ها دی څنګه تک تک را روان دی ته ودرځه ورسه مخ نه دی نو وینې که مګر ښه نه وي السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر څنګه یې لالی یاره لالی ما راته ہے یا چیست ته یم لالی سر راته ہے لالی سره راته ہے بیا که لالی راته ہے خو بیا په خپل نامه راته وایه مړه د پښتنو ګښه دوه نمونه وي یو د نوم د محبت دی بل د لالی دی یاره چې لالی راته ہے خو سر راته وایه ولې په سر دی بیا خوله سوځي ای سر یې بیا اوس څه معنا لري یاره اتلس ګریډ افسر یم ته ماته دا د کلیوالې خبرې کوې دغه د پخواني نومونه راته ہے دا خوښي دي خلک راسره نسته کلام خو شرمولی بدولم او زه خو به سر درته وایم او دا سر ګټ څه معنا لري ورو سره څه معنا لري زه غټ افسر یم 18 ګریډ افسر یم خلک سره راته نو ته څه له سر نه راته وروره خلکو علم وایي چې په 18 انچه پانه نټان د ټینګي سر درته ما خو دغه چمچهګران پالش له لاسه نه کړي سړی هغه به م 18 انچه پانې نه وي خو دغه ګس زموږ حق جوړوي دې نه بس یا به محبت وي یا به لالی وي زه دا نو هغه صاحب مړه ای سر بیا څه معنی د انګریزان نومونه بیا څه کوي چې پر ځان ویشتي وروره ته راته ستا څه پرځي ما ته ګسې ډېر ښه خوند راکوي نه زه خو به سر درته وایم تش پرای سړک پرای لار دی واز واز پلن پلن را روان هی د څه را روان مخکې خو ته دا رنګه نه یو ډېر په کیا کرتا کې را روان بیخي ګښه بل رنګه روان ما په تا کې له څه ټیمه نظر دی خورا د په ځان کې بل ځان جوړ کړی یاره زه تاسې څنګه پوه کړم څومره ساده خلک یاستئ زما بدن به څو فوټه غالبا 15 فوټه به 15 نیم فوټه زما وجود دی جګوالی 18 ګریډه زما پوسټ دی 18 ګریډه دا ما چې په خوله یاتېږي 18 ګریډه 15 فوټه یې که زما هغه سره دا پر لواچوه دا څو فوټانه ځینې جوړېږي ما اوس هم ډېر ښه در سره کړي زه باید ته راچتو بالای را روان وای ښه لالیه ګوله ته به دا یې ما له تې سره ډېر ښه کړي دی په شپږ فوټه فریم باندې 18 فوټه باډۍ پرته ده دا ګوا ډېره لوړه راځي اوس هم ښکته را روان یې مطلب ګوا ډېر انصاف د کړی دی ډېره کټایي د کړې ده یعنې د شالۍ لوډ یې هغه د ښکته کړی ګوره ډېره سمجدارۍ کار واخیستې زما ګریډ زما شخصیت هیکر خو تسلیم کړی دی په دې کې یو 18 انچه پانې نشته زه تسلیم یم او ګوا هغه لالی نه یې لالی مه راته زما نوم چې دی صاحب که نسې ویلی سر که نسې ویلی محمد خان خو نو کم از کم راته وایه په داخل کې د چیني خاشه صاحب ورسره وایه نه بیا نه راته نه درته بس نو سمه ده لالیه وروره درته ویلي خو به مې ول خو دا خبره دا ده دا صاحب نه دی صاحب سر دا یو روایتي ټکی دی صاحب اصل هغه دی چې د چا زړه ورته وایي هغه ستا له کردار سره تړلی ته یو ښه کردار ادا کړې په معاشره کې بیا خلک له زړه درته وایي صاحب هغه یو جلا دی جلا نوم دی یعنې له زړه څوک درته وایي هغه ستا په کردار پورې کار لري خپلې ذمهواریانې پوره کړه په ستا پسې مه ګرځه دا دی دی دا تاسې پسې ګرځې دا په زوره سې غواړې دا دی دی لکه پر کچا مکان پر کچا کور سې به سره بل پوخ کور جوړوې لونتوب